د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د بدر د غزوه او د جهاد واقعا شروع کړی و او دې ته مو خبر رسول و چې نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخرم بدر میدان ته ورسید. دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخر په نیت نه وته، د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتیو نو ځان سره جنگي سامان کم وړو. اته توري دي، شپږ زغری دي او یاو خان دي او دوا سونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لخر دی او ټول مسلح دی. اغي سره او یا اسونه دي او سوا ور سره او خان دي او ډیر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو، بعض کسان وو کافران لیکن لګ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم، هغه خپل قوم ته راجمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه، مونږ خو جنگ لنه یو راغلی، مونږ خو دې راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو. دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه، جنگ کی سوا نه غشتا. بل یو کافر و عمیر ابن وهب، هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو. هم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني، زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکا کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي. نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو شو، ایسو کې پیدا نکړل. چراغ حکیم ابن حزام دارستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو، هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتم نه، ډیر لګ دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره، یو څو توري دی وسره، خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجني. نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خسړې او پکې، ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمون قومیان خلق دي. نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کړي، هغه قافله اسم محفوظ مکې ته ورسېده، زماړه جنگ نه غواړي. حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون، هغه سره به ملو شو به پوي کو. عتبه لرا للعتبه د مکه مشر لوی سردار و سپینګری، هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نه کو. عتبه قوم را جمع کو، قوم ته وی قومه یو تقریر وتاو کو، وی مونږ سره راوتیو، مونږ دې لراوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې تاسو تجارتی قافله باندې مسلمانان حمله کوي، مونږ دې لراله. اوس پته ولګېده چې هغه تجارتی قافله زمونږ بچاو مکې ته رسېدلې ده، ولې جنگ کوو؟
که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي، د چا بچی دي، د چا تربوران دي، د چا پلاران دي، نو خپل قوم ولې مړکو؟ او یو عجیبه خبره وکړه، وی پرېږدی دا محمد او دا هغه ملګري صلی الله علیه وسلم، پرېږدی که چا مړ که مونږ به اخلاص شو، او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی، د عزت زمونږ عزت دی. څه بده خبره خو نه ده، که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی، د دې عزت زمونږ عزت دی. او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ به هم اخلاص شو. قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل. او د هغې وجه څه وه؟ عتبه ولې دا خبره وکړه؟ عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي، 2 خوبونه، یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه، او یو د جهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې، او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و، نو عتبه ته تپوس وکړو وی عداسه دا ولې؟ نو هغه ورته الو وی دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، دا رښتونی دی. نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه، نو جنګ یې نه غوښته. او اسیم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي. عتبه قوم په دې اماده که چې جنګ نه کوو. ابو جهل شیطان دې وخت کې نو بارو، هغه ته چالو وی، هغه راغی، هغه یو خبره وکړو، یاو عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي؟ دا د زوی دی ابو حذیفه، هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی، نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به له څوک مړ کړي. او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو، بعضې مسلمانانو سره یې څه جنګ راغلی و، هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و، مردار شوی و. نو عتبه د ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت، عامر یې نوم و. یا عامره وی کاکا خو د ضرور مرګ وینه بخي، حالانکه دا خو د هغه ضرور د بدل دپاره د کافر نور اوته. هغه چغې کړې، وا عمره ای زما روره، ای زما روره، بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه، ته په هغه یریږي. عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی. نو د بهادرۍ په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې، او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی، میجن ورته وایي. نو ټوپۍ وله راوړه، نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده، نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو، د جمع منځ یې وکړ، او د مانځه نه مخکې پسې صحابه له د جنګ ترغیب ورکړ، او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده، اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، ما ته خدای ویلی دي چې که د ابو جهل په لښکر ور دی دام در کوم، او که د ابو سفیان په تجارتي قافله ور دی دام در کوم، ما سره خدای وعده کړې. اس فکر چې ونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر، او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي. فکر مکوئ، فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، الله رست فرمایي کنه بیستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وسله د سره کم و، طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو، مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وې، بیا هم د خدای مدد وکړ. نو د جهاد ترغیب یې ورک، د شهادتونو ترغیب یې ورک، او بیا صفونه نه غول. چې کله صفونه نه غول غش را واغشته او دا سره راخکې. یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه، هغه لګي یو پټه خېټه را بار و د صفنه، نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتی وکړه، نو په خېټه ولا غش راخکا، وی استوي یا سوید، سوید نخشه برابر شه صف کې، او خېټه باندې غش راخکا، بس هغه نه ورته د صف نه وروته. وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي، او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي، نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه سره وکم؟ وی زما خېټه دې خوږ کړه، نه زه دنه بدل اخلم. صحابه حیران، خدای ته څنګه امتی دی
چې اوسنګ صحابي او حضور پاک او قصدن د لخیټه نه خو کړي د سره خوش طبيعو کړو غشي راخه وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ وی راشه زمان خپل انتقام وانه دا څه خپل اخلاق خدای پاک ور کړی چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړی او سوید ورمنډه کړی او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه مې اراده و چې ستاسو اخیټه خپل کړم او دا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستاسو سره ملاقاتي مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ولر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله تبیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدایا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا یې بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکې ته به بوز ولته به سره راکاږي دا د وجنه ما دا خو به وسلې خلق دي چې ګوتې ولې ونس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د کلمه راوستي دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادی او زر د لما راوستي دي فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زماده پاغیم ابو جهل داړو یو بل اطلاع مسلمانانو تر ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د مسلمان کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابه ته هم به اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبريل علیہ السلام رولې استستغیثون ربکم انی ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین فکر مکره اس فکر چېونه کی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل کړي 1500 فرشتے د جبريل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتے د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتے چې را کوزې دي نو مونږ ته د سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کوم غر دا فرشتي را کوشي وي دي هغه تک کې سره شګي دي تک کې سره یو شان د شګوړې ری دی یو غر را کوزې شوي 1500 جبريل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتي خوراله حضور پاک ته درې دي الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دالي راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلو جنگ به تاسو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکې او لګ لګ وه فضربوا منهم كل بنان دا سه معمولی ډب ډوب کوي لګوندې چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله ودرې دې رب العالمین ورته بیا سوي انی آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی 3000 نور تیار فرشتي ولر دا سراقه 3000 دي
نو 3000 مام تیارې ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجنه خبرم بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیارې دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چې سکیږي چې کله جبرئیل علیه السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبرئیل علیه السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی سکه لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بده ته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابي دی کنه رامي واسطه باز داسې مې ودرول چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراق کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی ځای چې دو وی چرته لاله خو شیطانانو کنه وی چې تاسو ز سینه ما فرشته رااله تاسو نه ځکه ته ټینګې دی شمه بس اخو ته لاړل ابو جهل حق حیران شو قوم وته چې ګوره مونږ د تو چې جنگ نکو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لا دې سره دوی خپل لګي او خیر جنگ چې کله شروع کېده نو عتبہ خو دې پیغور ورکوي استاد ویل ځکه جنگ نه کې هغه اوس په معلومه شو تر مر وزر دلته لګولې د ټوپه په سر نه په سر یو تاړه او تورې واغښتا او आवाज یو خپل لورتا وی شیبه روزه شیبه ورو یوې زوی دی ولید روزه ګورو بادری دیتا وای دا زماله پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور سو کامیابیږي نو ورې مو استا او زوی مو است درېوال دا به قانونو چې د جنگ نمخ کې با یو بل سره دی پردونه کوله دا عام جنگ نمخ کې یو په یو نو چې چا باو ګټلا ناغه نور قوم بیت نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته आवाज وکړ هل من مبارز عتبہ درې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي 3 کسان انصار فورا وتل یو دای در 3 انصار وتل صفونه برابر دي عتبہ ته تاسو کو څوک ہے یو د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې وې تاسو زه مال موږ له خپل قومیان راو باسه تاسو خو د مدینه او आवाज یو کې یا محمد صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ لا خپل دغه راو باسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راو باسه حضور پاک خدام رو رستوزوي نبی رسول الله ترتوي قم یا حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده ترزوی دی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وسته یسوک داونه وای چې پردي وجنی خپل بچ کې درې وړه پاسو زه ورته په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبہ راغی یو ټسی ورکنو عتبہ مردار کړ یو ټسره ورده علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبہ په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټسنو ولیدی مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخ کې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې وروړ نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې وړه چې درې وړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو کدا لومبو پرداونو کې همون غټاو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی سے وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پرځ د ټولو نړومبه وزه د خدای انا اول من یجسو
بین یدی الرحمن للخصومه. وی د قیامت پرځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته دوتی زه به ودرېږم. للخصومه خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې میدان زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنګ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنګ و ده ټوپک خو نو. وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم. یو خو هم هلک دی بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنګ کې نه پرېښودل. د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنګ کې قطن نه پرېښود. 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنګ کې و. ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم. وی ما چې خدای خوا کې خو مې هلکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا به څه کېږي. وی په دې سوچ کړم چې یو را باندې سکونډه راولګوله. وی چې ما ورته وکتل ما دوی کاکاجي یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې؟ وی ما ورته چې ته پې څه کې ما تفعلو به ته پې څه کې؟ وی ما اورېدلي چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی که نن خدای ماله په ګوتو راکه که نه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجنم. دوه خبرې. وی خوا کې مې در سره روړ دی ده ته به غږ نه کې. وی دې کې را باندې هغه سکونډه راولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکاجي ابو جهل پیژنې؟ دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدلې. ما وی یو څه پکې؟ وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغی که نه نو یا به زه مرم یا به دې مري. وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم. وی مې چې دا هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم. هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي. وی دې کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي. مې وینې هغه سړی؟ وی یو دغه ستاسو امرګری دغه دی. وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس اعلان دی راوغورځو. جنگ شروع دی. بیا دی یو پسې د حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاسو دا لاس یې دې پرېږد لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس به پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي. دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ وروسته بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوید رضی الله عنه هغه په جنګ بدر کې شهید شو. هغه امیه تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابو جهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دې به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کوله ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته. ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي پې کړي او چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه دې جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد. چې میدان ته څنګه ورسېده دغه د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه. نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی
صفوان د زوی نوم دی دوار روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولید دا هغه ظالمو چې حضرت بلال د غلامو او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دکول په شګو به سملو پسینه به ولا ګرمي تیګي خودلې جامې به ته وستهو فلارو کې به راخ کړي ظلم می پکړي چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه تو خطو ویلا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوره چې په مکه کې په مالو به کوله اکدینن بچو ګور بیا د ماس خلاصي نشته بیا د ګوتل چې تور نشم دی ظالم لا صحابه کم نه ویغه دی ور پسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه आवाज ورکړ عبدالرحمن بچ مې کا هغه ته ما پس راځه نو پمنډ اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو زور پاک له بوزي چې امن ولا ورکی صحابه پس را رسیدل نو چې را رسیدل نو دې پوښتنه چې زما دا او خضرون دي دوه کسه په سواریو او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی له کې خو د زوی شاته غردو زوی په دې وجه غردو چې وبم دا او خلک سپک شي منډه وای او بل د صحابه په دې زوی شي نو ما پسې براونه رسي مرکه په سړی راشي کنه دا بوډا کیسه به یاد دی کنه ازوی نه جوړ خدای دا بیماری پما کې خوده جوړ کې خدای دا بیماری پما کې خوده مار د پدې حمله کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا پیټیم دی پورا دی ویرو غورنزور پیجنې وکنه نه جوړه مې زوی دی اور علی ما پسې نو دا چې په سر مرګ نه راغلی خدای ډیر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پیرا زوی خلل ته مردار کو د پسیش بیا په سر اور رسیدل وی عبدالرحمن ابن عوف تاوازو که سوکم وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ کا په ځان ورغورځ عبدالرحمن ابن عوف او صحابه ته نه به وجنه ذری نبی علیہ السلام له بوزو صحابه چې حضور پاک خدای رحم دل د کاغله ورسید خو بچ کیږي د دوی پاسو نه پاسم ته ډیر وسه په دې کې خدای ته نه پازانه په غرزول بس صحابه د لاندې نه پکې تور ولا کوله په اخیټه کې مردار یک تا مردار غټ غټ سرداران دا مردار شو په جنگ او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش خدای پاک فتح مسلمانانو لور سور لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زولت تلیم یاو دیوال ته تاو دی پاغه کې قبرونه دي عریش پاربه کې سفر تا وای باغه دی یو بهترین جمعات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش وته وای زمونږ د ټول جمعات نغټ جمعات یو لوی حاله جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو لفته ورکړ نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی مونته نظر بنکړه درې ورځې په میدان کې سار درې ورځې چې څوک دا نه وي چې فتح مون څوک نه لاړ ستاسو درې ورځې سار نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوه او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کیو په خوا دا اوسم په قبایلی علاقو کې غټ غټ پیانې او په کې په غزونو لاندې غټ پیانې ودا ټول دی او شل کیو شل او په کې نه وي او دې صحابوین ته چې د صحابه په کې ودا دې کیته ورغله ټول کیته ورغله یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولیو نو دې اکتراخ کنو اندامونه ته جدا کېدل پیته نشو رسېده نو حضور پاک او فرمایلی د باندې دلته خورې مورې ورواله به پټې کې پی کې واچ نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د پی په غاڼه وته نو نمونه والا غیستل ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث اے فلان کیا نمونه غیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی واخو مونږ سره خدای پورا کړ مونږ سره د مدد وعده کړی او مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړی وا هم د سره پورا کړه اوس خوشاله په خدای پاغه وعده وکنه زور نه ورکای
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی دا الله رسوله ته چې چا سره خبره کې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه څه تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي هغه یې تاسو نه خاوري تاسو دا څه نه اورئ زوره نه ورکول نبی علیہ السلام باقیو تختې دل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل را د مدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کوم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره سوکو حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے داوا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به حضرت ابوبکر صدیق ډېر خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوخه نشي وینا وایا وی ځکه هم چې دا یا واړه وجل غواړي او دا څه به نه وجنو هر یو کس خپل رشتہ دار وجنو دا الله رسول زما پکې ماما دي دا به ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی بزوی وجنی دا حضرت علی پکې رور دی عقیل او خپل رور وجنی او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجنی هر سړی خپل رشتہ دار وجنی چې موږ نن الله ته دا خو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي پر میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته وروته هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چا ته پوسو کو وې دا आवाज د عبدالرحمن نه دی وې دې کنه بس توري رکلنګ ورکو ورمنډه کړ وې درالم زه میدان ته درالم حضور پاک لکونی وې ته بنول بل څوک دی ورته قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژنځ حضور پاک سره همینه دا غي وا زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني غي کړي دا زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت غوي کړي دي موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو او څه وګورئ دغه دې کنه موږ له چیلنجونه راکړي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځي چیلنج راکړي پروس کالي په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دا حرامي بیا وې نور بسوځو موږ له چیلنج راکړي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغښتو په لیټرین کې دغه په مخ کې وګورل موږ له چیلنج راکړي موږ اسم نشو موږ دې سپیره کافر سره اوسم مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې خدای پاک دا چې غیرت په موږ کې پیدا کړ دې ته غیرت وي په دین نن موږ خدای غربي مازرم جمعه ته نه دي موږ خدای پیغمبر شکل هم خپل نه کا موږ خدای پیغمبر پټ کتاب مثبت ګورو موږ خدای پیغمبر جامه مثبت ښکاری موږ خدای پیغمبر په مصلی چې را تکم ولار دغه پسیم کنزل کو موږ د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې خود لیکيږي هغه مدرسې سره دښمنی کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات کیږي موږ به سره نه مخامخ کیږو دا ټول خبره به مخ کې راځي ګوري موږ لا دا پاتې نه دي موږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه مهنت مو موږ وایي زبر سره سړی پېښه خپل دیني پېښه او لنډه خبره هم ذکرې زمړار سړی خپل قبر کې سملی دا ټیک د چیر سړی خپل قبر کې سملی خو د پلار نه به بچو ته پوس کېږي د مور نه به بچو ته پوس کېږي د قوم نه مشر نه به خپل قوم ته پوس کېږي دا ځنه هم د حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
حضرت عمر فاروق وی هر سړی بخپل رشتہ دار وجني عمر ډیره سخت فیصله لري صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیت والو پرېږه دا حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه جبرئیل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې راوکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوهه کا چې فدیه واغشته او پرې خودل نو دا او یادی او یا به کال پس تا د مرګرو نمري او یا بمري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پریم خودل نو او یا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډیره خله چې مونږ کې مړ شو خو جنت ته بلار شو ګر مونږ د مرګ نه یری فدیه ته واغشته بیا چې فدیه غشتا هغه عجیب وا سوال جوابونه مکی ته ولېګل چې دی پسې فدیه راولېګې نو دا یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېدا دا د فلان کی فدیه ده صاحب ابه خوشی کړ دا د فلان کی دا به خوشی کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چیرا وسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانانو چې دی یو صحابي دا ورکړي تقسیم کړ په صحابه ویلا سونه ولو تعالی چې دنه تخصیص او کې کوي نو د پیغمبر علی السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټول شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علی السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دي چې چاته نه وي دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وی زلاړم دا کور والا نه مته پوسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب لري چې غيو کتل لاسونه ولا سخت تړلیو دا غي د وجنه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلال شروع نبی عليه السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کا صفی دی را لې یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وتوی روارتا ته پته نه چې د مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نه ولې تړنه خدای خبر تړنه خدای خبر او فکر مکو کو مسلمانې او مونږ د نفیدیه واغښت خدای به بدل درکې او مونږ نه ولې کافرانو سره پړل کې ځان به مور کې درواره باندې مور کې ورواره ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ او ام الفضل زما چاچی هغه لري بټو ور نکړه تا ورته نه وی چې که جم دی را لمبیا به مال راکې او کومړ شم نستانه ونه دې ور کړې ورواره وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرم یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا نه خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې زومو د پیغمبر علی السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېګا سوال جواب الله چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګل د خاون انصاف خدای ته نو اغیل حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت غاړه کې چولو کله کله ودی دا امیل یو ته غاړه کې چولو نو اغه د ناز نه اغه خپل امیلم په غفیلیه کې کېخو او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړي د خپل زمنا نو چې کوم امیل زما مور خدیجه ما تا چولو هم پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه پیسې د ابو العاص فدیه دا چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سره وکيو کړه هغه دغه د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر وتره مخ شو تاسو وتکتل دته صحابه خو پیش وې صاحب ولې کله خو خې د فدیه به مو واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو نخلو تستا تر دې کاکا دې وې نه چې نور عالم دینه به مالو وی خلد ابو العاص ته واپس کو وی نه کوم خو خې نو د عمل به تصرف واپس کو دا زما مشری بیبي دې ته په غاړه چولې دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو
په دې وخت کې د ما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده. اوس چې کوم وخت مې در کوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تو رسې د ما لور به ما ته واپس کړي ویلې را قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په وسوره کړه او را رخصت کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ور کړه د وښنه را غردوله پګړې ماشوم هغه مزای شو مدینه منوره ته بیا نبی رسول الله درو رسید. رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی. فتقوا الله د خدای نه ویریږي هر وخت په لکه د الله یاره پیدا کې نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریا پیدا کوي لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریا پیدا کوي. نن مسلمان څومره ډیر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د يهوديانو نه مسلمان زیات دي د عیسایانو نه زیات دي د هندوانو نه زیات دي د جاپانیانو نه زیات دي د روسیانو نه زیات دي د چینیانو نه زیات دي د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پورې دم نه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټمبم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او د بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دي کدا نهر په دا دریاب په بن کدا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دیوال خوري په عراق کې دو خورل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغه ایمان چې کم پکار دی اغه نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کله کې ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا واستا کامیابی وي او د دشمن بني ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی. نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیمه اعتماد هم کوي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم نه بل میانس کې سره اخته دشمن ته مزه او فائدې اخلي. دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا وړوډل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وسلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لګي پیسې دي لګ دولت خو سره نه دي لګ تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي او یو شیخ پکې یو جلد پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ نه کې ټمبه مومیدای لیکن چا منی کړی دي پیسې خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي دا جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ په کار د خو ټیکنالوژي دا لیکن دا غیر نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم و انور سره ډیر و اعتماد په خدای لوی خبره فلعلکم فتقوا الله خدای نه یره دا خدای نه یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه زمونږ شته که زمونږ د خدای نه یره پړ کې رااله تقوا نشته کنه پر ګناه کرپشن رشوت ډاکا څومره ظلمونه شروع هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ و تننه پورې سړی زویرا نه غي او چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي عوام تباہ او برباد کړ وېس کړي دا ویني د عوام اوس دې حالت تو ګره موجوده حالت څوک یو څوک بل څوک وعده به یو کوي بل څه هیڅ نشته ازاله به په وبخي لکه د خدای یره نشتا خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه پزله کې د خدای یره پیدا کی زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی
او د الله سره کنیکشن برابر شو. خدای شتک زمونږ یو مشکلم په پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د غخلې سره نو خبرې کوي، او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو الته بیا आवाज نه خېږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشتا، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ هم پریشانی نشتا. که دا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دغه ګناه شته او کنه څنګه یو سپاره باندې هیڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم د لپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جمعه ته مخ کې راشي نو په کار دي چې کم کسان رستو راشي د مخ کې کسانو نه دي ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخ کې کینی نو شاته کسانو ته ځای خالی کېږي نو ټول مرګري به یو ځای کېږي. کشران د لګ د مشرانو خیال ساتي. ماسختن ویترو پسې 2 رکعات نفل پناسته پکار دو که پولاړه ویترو نه مخ کې پکار دي. نبی رسول سلام د ویترو نه پس پناسته او 2 رکعات کړی دي. اگر چې پیغمبر علیه السلام به ویتر په اخره شپه کې کول نو چې ویتر به وکړ هغه نه پس به 2 رکعات پناسته کول. نو پناسته ځکه کول چې غیبه په هغه تهجد ډېر لوی وخت غشته په ولاړه ډېر ځات تلاوت په پکې کوي. بهر کې اوس کڅوک ویتر خو خدای دې چې تهجد پسې په اخره شپه کې وکي او د ویتر نه پس 2 رکعات وکي پناسته د پیغمبر هم تابعداري رااله. لیکن په اوله شپه کې مسوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعداري پناسته یو 2 رکعات نفل کوي نو خبره ده. جمعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغه سره مونږ کې فرق نه راځي. دا اول خو پکار دا چې قبله طرف ته دا سیسیز نه چې هغه کې اصلي توجه خرابېږي. دا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها لو پټوا او قبله طرف ته دیوال باندې وېزان دوا. نبی رسول الله مبارک چې څنګه سلام وکړو وی امیتی عنا قرامک وی عائشہ دا لو پټه لره کا فانها الهتنی دې د پمانځه کې خطا کړم مونږ یې را لګاډ وټ. نو زما خپل ځاني په ډېرو جمعاتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلې هغه کې بسړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونږ بکای. قبله دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماخام پټیم باندې ویل پکار دی. واقعي دا خبره ده یہ دعا غواړي مانه مانځه کې سستی کېږي دواره لوکان ځان به تکړه کې غوړ یوازې په دوا کار نه کېږي. ځان به تقدم به دواره تکو چې خدای تکړه کا او چې څنګه د دنیا په کار کې د سستی نه کېږي دا رنګ دین کار کې هم سستی مکوا. دا پدې پېنه شو بنین باندې باندې مسکیږي او کمی سچا واخا یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړه. رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیمار ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وکړه چې الله ول شفا ورکړي. یو بل دوست زموږ په کارخانو کې هغه هم څه دعا وکړه وکړه چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږه د ډاکټر صاحب د عثمانزو زمونږ د اجي سے برخوردار دی هغه ته دعا وکړه هغه څومره اولاد نارینه پیدا کیږي نو هغه ټول تقریبا معذوري. دعا وکړه چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي. الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي. نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او ته ولا پوره کې حاجتونه. او پرونه محمد سیار الله تبار وفات شوغي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي. الله د څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټول له پوره کې چاته پریشانې ټینشنونه دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. او روزه متعلق خو دې خبره وکړه. روزه متعلق پرون پرځلو کې فیصله شوه دا چې د زیارت پرز قوی روزه ده او د چهارشنبه په شپه کمیاش اولی دی شو د چهارشنبه به روزه. نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې چهارشنبه په شپه لګي میاشته ګوره د زیارت قوی ده او د چهارشنبه کې اولی دی شو نو چهارشنبه